د صحت نړیوالې ادارې یا WHO کال 2014 یو رپورټ وایي پاکستان کې هر کال 2.5 لکه خلک د زړه ناروغو د وجې مري چې پاکستان کې د ټول مرګونو شرح 19% ده. وروستي راپورونه او تحقیق هم ښایي پاکستان کې د زړه ناروغونو د مرګ شرح 10% ته رسیدلې ده او د زړه دوره یا هارت اټیک اوس د 10 کال نه کم عمر خلکو کې هم زیات شوی. په دې یو پښتنه پیغله او د یو میډیکل کالج زده کوونکي جویریا ذاکر وایي د هغې همزولو پښتنو زیاتره خوراک څښاک عادتونه داسې دي چې د هغوی زړه ته د ناروغو خطر سیوا شوی دی. ډایټ کې موسی خلک هم دا غوړ خوراکونه کوي، تیکې خوري، کبابونه خوري. نن سبا ماشومانو کې د جنک فوډ ډېر زیات عام شوی دی. هغې د لاسه وړوکي وړوکي هغوی چې لږ یو سرټن ایج ته رسي نو هغوی ته بلډ پریشر او د هارت مسلې شروع شي. پېښور کې د زړه مرضونو یو طبي ادارې کې کارکونکي ډاکټر محسن شبیر په نظر کې هم د پښتنو خوراک اوس ډیر غوړ شوی، بل د بهر هوټلو زر تیارېدونکي یا فاست فود هم عام شوی. داسې خوراکونو سره خلکو کې د زړه مرضونه زیات شوي دي. زما مشوره دا ته تاسو نه ساده خوراک خورا، کوشش کوه د فاست فود کم نه کم خورا، کوشش کوه چې دا کبابونه شو د زمون علاقې کې ډیر هغه د شوقین د کسان ته کڑھائی خوري اور لم والی چیزیں نو خوري دا زمون خپل خیال ساتو زمون ته ډیر فائدہ کوي. پېښور کې د یو شخصي طبي ادارې د زړه ناروغو یا د کارډیالوجي شعبې مشر کارډیالوجیست ډاکټر مقداد علي خان وایي د موروثي وجوهات نه علاوه نن سبا پښتنو کې د زړه مرضونو سیوا کېدو شاته د هغوی د ژوند طور طریقې او د خوراک خراب عادتونه دي او د دې د پاسه هغوی رویې هم داسې دي چې طبي معاینې لا تر څو نه ځي چې تر څو بیماري سیوا شوې نه وي. اوس خلک ایکسرسایز هم نه کوي، سیګریټ ډیر عام دی، بلډ پریشر نه چیک کوي او کولیسټرول خو بالکل هم نه چیک کوي، همداسې شوګر چیک اپ نه فزیکل ایگزام. زمون پښتنو دا بدقسمتي ده چې د فخر کوي چې ما اوسه پورې ډاکټر نه دی کتلی. نو د دې بیا ډیس ایډوانټیج دی چې بیا د مرض بیا چې راوخیږي نو ډیر ایډوانس دي. موږ ته د خپلو پښتنو نونو ته دا پکار دی چې هغه په ټایم باندې خاص کر چې دا شوګر یا چا کولیسټرول هاي وي هغه ان ټایم چیک اپ کوي. د زړه صحت ماهران یا کارډیالوجیست وایي د زړه ناروغو موروثي وجوهات ختمول د انسان په لاس کې نشته، خو ساده او قدرتي خوراک خوړل د یو انسان په لاس کې شته. ورسره ورزش او وخت په وخت طبي معاینه د زړه مرضونو په وخت تشخیص د دغه کس ژوند کې یو غټ بدلون راوستلی شي. سادیه قاسم شاه، ویو ډیوه، پېښور.